ملګرو زما تر شا تاسو لیدلی سئ پولیس دلته د پی ټي ایم پر ځوانانو شیلینګ وکړي سټیټ فایرینګ یې وکړي معلومه نه ده څه نقصانات سوي دي برحال ډېری ملګري کېدای سي دلته خوږ وي او دا اوس هم تاسو اورېدی سئ سټیټ فایرینګ شروع دی بلکل او دلته ډېر بد فایرینګ وکړي وایي کس یې ویشتلی دی زما تر شا تاسو ولیدئ چې بلکل په شهادت رسېدلی دی او دا وخت ملګري ډېر زیات په تکلیف دي دا انسوګی چې زما سترګو زما ستوني ته راغلی دی ها تاسو لیدلی سئ ملګرو دا وخت هم ډېر بد حال دی د سترګو لیده ختم سوي دي څوک نه سي لیدلی ملګرو تاسو لیدلی سئ دا وخت زما تر شا انسوګی اوس هم روان دی او ډېری ملګري دا نه ده معلومه څومره به زخمیان وي څو به شهیدان وي څو به نیول سوي وي خو په کوم طرز چې دوی فایرینګونه وکړل یا دوی چې انسوګی استعمال کوي هغه ډېر وحشیانه طرزولو نو دا وخت هم دوی انسوګی استعمالوي او دا وخت د پی ټي ایم ملګري ډېر زیات په تکلیف دي دلته د خیبر علاقایي مشران دلې ملک نصیر خان او خان ولي افریدي او داسې ډېری کسان وله خو دا وخت تاسو لیدلی چې دا ملګري په تکلیف دي او دوی اوبو ته رسوي او دغه نهر د دې اوبه هم د ریاست لخوا بندي سوي دي چې دوی نور هم په تکلیف سي دا ملګري دلته خو د هغه باوجود د پی ټي ایم د ملګرو حوصله تاسو لیدلی سئ دوی بیا هم دلې دا ورته ولاړ دي او د شا تګ هېڅ هم کومه اراده نه لري पुलिस वाले भाग चुके हैं और उसका सामान इस वक्त पीटीएम के नौजवान अपने साथ लेकर जा रहे हैं देखो इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस वाले भाग रहे हैं और पीटीएम के नौजवान उसके पीछे जा रहे हैं इसके बावजूद कि उनके हाथों में बंदूक था और ये फायरिंग की आवाज़ें आप सुन सकते हैं अभी भी फायरिंग हो रही है लेकिन पीटीएम के नौजवान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है मैंने कहा था ना कि अगर गैरत सीखनी है जुर्रत सीखनी है तो पीटीएम के नौजवानों को आप देख लें ये देखो शीलिंग हो रही है फायरिंग हो रही है लेकिन उसके पीछे पीटीएम के नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है आगे जा रहे हैं साल दे څنګه ګل په لاس دی دا خو د ریاست د توفه او مخ را لږلې ده ټول مرګري د لید په دوی ته په مخ ورلو زموږ ډېر مرګري په دې ګولۍ وویستل د دې سره آرمي راغلی او پولیس اف سی مکمل راغلی وو له ماښامه میدان قبضه کړی وو حوصلې م څنګه دي حوصلې راته وایي حوصلې به تر هغو پورې وي چې انشاءالله زموږ دا جرګه نه وي کړې موږ به انشاءالله مرګري ټول په دې باندې ډېر په کلکه ورته درو موږ به جرګه کوو بیا به زموږ حوصلې دوی ته نورې مور ثابته سي چې دا څومره جرګه عثمان خان زموږ پنځه مړه دي چا مړه دي پنځه مړه دي ملګري شته یې شمارلي دي څو زخمیان دي شهیدان تر شل زخمیان تر شل زیات دي او شهیدان پنځه دي دا ټیم او ګرفتاری به نه وي شوې
گرفتاری نه صرف د پمنډو په واسو ځای خالق وخت نشته او تکان چې د ارمی کړي پولیس روانو پیش کوم گاولاړو په ساده غړي تکان ارمی کړي د مش کسان ارمی وشلې دي پولیس روان دغه ټکان لاس کافي دا الحمدلله تاوان خو خصای وشول شهیدان وشول زخمیان هم وشول خو د ملګرو جرأت او بهادرۍ او ننګ او ناموس ته سلام کم میدان کم د عدالت میدان و د پولیس بیګا شپې د غلو په صورت کې اخیستی و چونکې شپه وه میلمانه په کورونو حجرو ته تللي وو دلته څه ځوانان په ډېر په سوونو تعداد کې په زرونو تعداد کې پولیس آرمي اف سی دا ټول راغلي وو شپې میدان اخیستی و نن ملګرو همت وکړو الحمدلله او میداني ته واپس واخیستو سره د آرمي ټول واپس لوړل صرف دومره ظلم یې وکړو چې سیده سټریټ فایر یې کولو موږ څلور پنځه ملګري ولګېدل پکې څه شهیدان هم شول د انسوګیس او شلنګ د وجې نه خو بد حال دی د ملګرو خو د دوی همت ته جرأت ته سلام دی سره د دغې چې وینې یې لیدلې ملګري شهیدان کېدل زخمیان کېدل خو چا میدان پرې نه خولو اوس د الله فضل دی سره د اسلحې سره د ګاډیو بهتربند ګاډیو بند ګاډیو دا ټول واپس شول میدان ملګرو واپس اخیستی دی خپل همت یې وکړو موږ ته سلام کوو د ټولو پښتونخوا نه د مختلفو ضلعو نه خاص کر ملمنو ملګرو چې کوم غیرت وکړو جرأت وکړو په دغه ځای کې لوکل خلکو چې کوم غیرت وکړو دوی ته سلام دی او دا صرف ویلی شم چې په داسې تحریکونو کې ظاهره خبرو ته ونه کېږي مونږ خبر شو پې چې یو ځوان زلمی صرف د مور یو بچی هم شهید شولو خو قرباني غواړي حقیقت کې قرباني غواړي وینه غواړي او چې خپل خپلواکي غواړي ازادي غواړي د ظلم په خلاف باندې ته ودرېږي ظالم ته خبره کوي ظاهره خبره چې په هغه کې وینه تلیږي ملګریو همت وکړو خاص کر چې د موسی کم ناست دي په داسې شلنګ کې په داسې فایرنګ کې دو میدان پرې نه خولو خپل میدان یې وخوستو دوی ته سلام کوو مشرانو ته سلام کوو کشرانو ته سلام کوو الله م ښه دعا بد لره وخت د پېښور د یونیورسټۍ نه د کالج سټوډنټان هم زده کوونکي راورسېدل ګراوند ته او په ګراوند اوس دا وخت د پی ټي ایم د ملګرو په لاس کې راغلی دی پولیس والا پر شا ولاړل دلته فوز هم راغلی وو فایرنګونه وکړل خو د یونیورسټۍ زده کوونکي اوس د دوی یوه کاپیلان راورسېدل ډېر لوی ولس راغلی دی ډېر زیات په لوی شمېر خلک راغلي دي او ګراوند دا وخت د جرګې میدان د دوی په لاس کې دی بسم الله الرحمن الرحیم د مونږ چې کوم د 11 تاریخ جرګه د ټول پښتون تاسو وینو چې پر امن جرګه دلته مونږ قانون او آئین مطابق مونږ رسم او رواج مطابق او په مونږ باندې وګا شپې چې کوم د پولیس راغلي 500 پولیس راغلي او تاسو وګورئ چې شیلنګ یې وکړای او فایرنګ یې وکړای مونږ دوه شهیدان هم شوي او تقریبا 13 کسه زخمیان دي او ان شاء الله تعالی مونږ اوساري چې کوم د اوچتي مونږ د جرګاوي کېږي ان شاء الله تعالی زه ټول خیبر لا کام کوګي خل او ټول پښتون لوي چې ځان راورسو ان شاء الله تعالی په غټ تعداد کې چې کم د قافلې رواني خیر سره الله زره کسانو یې تشپیله چې کم د برابرۍ ان شاء الله تعالی او الله په فضل او کرم سره مونږ د جرګاوي پر امن طریقه باندې کېږي مونږ رسم رواج مطابق او مونږ چې کم مطلب مونږ سره کم ظلم او زیاتۍ شوی کم جبر سره شوی جبر او ظلم خلاف چې کم دلته پولیس او پوز راغلي و میدان نیولای وو اوس موجوده صورتحال دي دوی چیرې دي تاسو تاسو وینو چې مونږه ګوره امن نه خرابوله دوه امن خراب کړه شلنګ یې وکړه ډاز یې وکړه شهیدان یې وکړل زخمیان یې وکړل او تختیل د ځنه او تاسو وینو الحمدلله موږ ټول ځوانان او مشران دلته موجود دي په پندال کې او نور هم روان دي ان شاء الله پولیس او پوز سسول پولیس او پوز سسول چیرې دي اوس و تختیل ټول لاړل تاسو وینو میدان ته ډاکو او چې خل راوته لوکلې شیلنګ وډازي شروع کړو زخمیان یې وکړ خلک یې ورغله او تختیل ټول لاړل او تلځان یو تاسو وینو ته ټول پښتون مشران او ملکان او ځوانان نستی موجود دي ان شاء الله تعالی کافلې نور امر رواني کا خیر وي پندال وي جوړاو کا خیر او جرګاوي کیږي په ولسم او په دولسم او په دیالسم باندې ډیر مننه ان شاء الله اے لکینو لګا وونه کیږي شنو بایدا قال المنظر څنګه